نه منیر شاکر سره د تاسو کار څه شی ده؟ مونږ هېڅ کور نه دی ورسره، کور خو یې تو ورسره که نه چې زنده و یو څه دې ورسره ویل چې کله مړ شو بیا دې په مو ور وتړلو، په مو دې پیشو کړلو، خو چې زنده و هغه خو تو غیبات وسې کړل. نو غیبات څومره غوټه ګناه دی. نه علي جان ګوري یو علمي میدان کې اختلاف دی، دې وضاحت ما په غرزم کړی. زه له هر چا زه ګوره له عامو شیعو سره د ما په علمي میدان کې اختلاف ده، لیکن د تاسو ملایانو سره د ما بیا شیعو سره خو چې تو علمي کې دی، شیعو سره نشي رسېدی. شیعه دي، ته هېڅ شیعه نه یې. شیعه الحمدلله نماز جمعه لري، هغه ټولې دنیا ته غوږ ویر کړی دی. ته چې شی ته نن سبا دنیا کې موجوده دور کې تو خپل دین مذهب خپل عوام کردار او نماز جمعه لیدلی دی چې څومره لاندې لوېدلی دی. موجوده دور کې درته وایم که نه چې تو کوم ولس دومره د اوسي بې غیرتي اختیار کړی دی. قسم دی که تا اجازې نه بغیر دغه سړي ته زه غږېدی نه شم، کنې دغه ته مونږ جواب ورکولی شو، تا ته ضرورت هم نه و. یوه خبره زه دې سړي ته کوم، یوه خبره د الله بنده وستوره دا د نامې خبره زه ته وایم که نه روشه نن بعد دا ټوپک څه دی دا او دی الله بنده نن بعد بدله که دا اوس خلق دي یو منټ څه شی خورئ چې دومره لاره درنه ورکه ده، دومره وارخطا یاست ده، دومره پریشانه یاست. ولې یوه خبره اوس تاسو کانه نوم لري کنه؟ فقط لګېدلی خپل وجرا دې خلاصه کړي دی، د خلکو بې احترامۍ بې عزتۍ دې پوره نور نه چاته نمبر ورکوي نه قانون هم لري. اسانه دی واقع سازه ته وکم که نه د 1400 کاله تاریخ پرېږده، د نن ورځې نه بعد نن په ورځې غږېږه موجوده په دا دوستانو په دې باړه چنار کې وګورئ د شرابو او د دې په مذهب کې خو شراب خوړل روا دي. په خدای قسم د دې په مذهب کې شراب خوړل دوی له روایتونه به دی الله بنده خپلې خونې کې پیټري لګولې وه سړیه. یوه تاسې نوم لري که نه؟ تا ویل چې موږ نوم لرو که نه؟ دا خبره دې الحمدلله. نوم په څه شي کې لري؟ په هر څه شي کې لرو. موجوده حالات کې چې د مسلمانو د کاپیرو تم لوټ لګوي، مو کیسې نه پرېږدی که نه؟ مو کیسې پرېږدی نه که نه؟ خبره کوه یوه خبره په څه شي کې مثلا یو راته وښیاسته. خو که ته وایم ته یې منې نه که نه، خو چې په سترګو روڼ وي په غوږو کوڼ وي بیا یې نه اورې. او بله کیسه دا د توسې کې یو بل کور ته تېری کوي. یو راته وښیه توسې کې یو بل کور دی، شیا میاشتې ته وخت یې جي که نه، خو بیا توسې وي چې نه د ځمکې کې لاندې نه وته اتلې به پوه شي. یو راته وښیه یو الحمدلله موجوده دور کې که نه ټوله دنیای کسي چې عالم اسلام دښمنه ته یې کوم رقم غوږه ور کړی دی، کوم رقم مخامخ ورسره جنګېږي، کوم رقم دښمنو نه ډارېږي، هغه صرف او صرف شیعو نه ډارېږي. قسم په رب دی که نه؟ کوم ځای کې قسمونه مه کوه، دلته یو شی ما ته وښیه. زه تو ته یوه کیسه کوم، غوږ ورته ونیسه، ټول ملګري ته غوږ ونیسئ. د الله بنده په خبره پوهېږې که نه پوهېږې؟ خبره پوهېږې دا پرېږده ته د روژه ماتي په وخت کې د شراب خوړلي که دې نه دي خوړلي؟ د روژه ماتي په وخت کې د شراب مو خبرې ته غوږ واچوه. غوږ څه یو دقیقه یو هغه څه مو راوښیه، یو شی مو راوښیه چې اسلام و دین و قرآن و مسلمانانو ته مو ګټه رسېدلې، یو څه راوښیه سره زه پخې. نه تونه چې ورسېدل ورته، خو سامونه خو نه دې رسېدلي، تونه خو دا ورته ورسېدل چې هره ورځ د تو مدرسو یوه ویډیو شیر کېږي، او صرف په لنډې بازۍ مشهورې وي. وړو ماشومانو سره چې کوم غلط کارونه تاسې وکړل د اسلام په نامې. اوس غوږ څه زه درته وښیم چې موږ څه شی کړي. غوږ څه صحابه ورثانو چې څومره غوږ څه نو اوس تا ما نه پوښتنه وکړه، تی راته نسې ښودلی. اوس غوږ څه زه درته وښیم. غوږ اول مو
کلمه درته ښودلې ده تاسو ته خو اوس یې نه منئ مو خبرې نه واګسه نو خبره کم که نه میوټه نه لګوې کسای خو یو غر بل غر ولې دی الله بنده یو غر بل غر ولې خو یوه لحظه خو صبر وکړه بس ته وایم چې د کباډي ګوډي سټیرنګ تو سره لوس کړی ته وویر چا دې زوره سیږي پور خجاوې کارونه جوړ کړ کس هغه سټیرنګ تو سره لوس کړی کړاپ شي په مو وروره د شپې ګوسه کسون ته میټیک دی کته نوستي اے کایوای په سړیتوب خبره کوي خو وکه کني خپل تقریر ما کوه د شپې ګوسه کسون کری سپ ته نوستي تو تقریر ته نه دی نوست ونیسه یوه خبر ما له تا نه پوښتنه وکړه له تا نه مې پوښتنه وکړه چې یو کار دې راوښیه مو دې تو نبي نه دی نبي د موږ نبي څه شی ده د موږ نبي څه شی مې بندوي لکه څنګه تاسو منافقو په دغه نه پټېږي مې سترګه په لوس نه پټېږي ځانونه مو شرمول نور ما شرموي که سام دی د غاشینه لرې شه چیرې شرم ما لرې که دغه شپې دی ورته چشمې چولې کتې ته په څه پوهېږي په شرم یو څه پوهېږي په شرم خو پښتون سړی پوهېږي ښه سید وام اورېده زه اوس له دې کار نه لرې سم مونو داسې ما کوی دم شیر خستی دی پردی دین سی لګیایو بل چې کورا لاروي کنه لا د جرنیټر اولاد خو مې ورېدل اوس غوږ زه اے دی وځي زویا غوږ ونیسه یو د جرنیټر اولاد غوږ ونیسه اوس به بچی خو ښه پوهېږي ای شیر ازي وګسه هغه وځای چې قرآن مجید خوړلای وو و اې د نرګسي زو د عائشه توهین مکه و د نرګسي زو چې سم هغه وځای چې قرآن مجید خوړلای وو ادوانیم سو کسان چې به ورباندې سپریدل دی ورځې د نرګسي زو د نرګسي اولاد د ام المؤمنین بس کورمه تخرون خو ته یلی و چې دی واغونیسه قرآن مجید وساتو اتی کوڅ کړه دا می چالو قرآن بالکل تو خوړلای وو می چالو کړل دا به وزیل خپل مور او خور سره به متعاقبي دا که خدای کوي دا به وزیل داسې مې چالو کړل اوس به زیل خپل مور او خور سره به متعه کوي داسې مې قمیص او پرتوګ درنه ایستلی ده د الله په فضل او کرم سره د الله جل وعلا په فضل او کرم سره داسې به مو دنیا ته ښیمه اوس زه سید زه مو پرېږدم د ما د سوالونو جواب خو راکړي 2 موضوعاتو باندې ولې مو یو هغه نه ټینګېږي سراسي میدان ته 2 سوالونه مو درنه کړي په 2 موضوعاتو مو خبره در سره کړې ده شپږ میاشتې وسولې په دې شپږ میاشتې وخت کې یو ملا مو د ټینګې نه داسې د یوه سوال جواب راکړي زه مو اوس پرېږدم د ما کار له تاسې سره نسته ته دې راسه دا 12 امامان دي له رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ثابت کړه په خدای قسم ما پرېښودل دا 900 مسلمانان یاستو دا به ټول له دوی سره شیګان سو اسلام به پرېږدو شیګان بس اسلام به پرېږدو شیګان بس د 12 امامان دي له رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ثابت خلاصه سو خبر په نومونو باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ویلی وي په کمزوري روایت کې په خپلو کتابونو کې دی راته ثابت کړه په صحیح سند سره تر رسول الله چې دا 12 امامان له علي نه تر مهدي پورې دا معصوم او منسوس من الله دی یو روایت $1,000 انعام او دا ټول چې دلته په بروډ کې له موږ سره څومره خلق دي دا به اسلام پرېږدو در سره شیګان کېږو به یو روایت فقط دا که څوک د راپورته سې مو کړل ډایرکټ پوښتنه ځینې کوئ نه وایي کسې هر څوک راځي ډایرکټ ځکه ریپورټ وهي مهرباني قاری صاحب زه ځم غلطۍ کې راجع شوم مخکې هغه یو حیوان راښکته شو ما راښکته کړې ځم په مخ هم ښه و خو لرې الله مو ژوندي لري الله مو ملسه خدای مو ملسه اوس ګوریا دلته سې راسي چالوسیه دلته سې راسي چالوسي دا یو کس هلته بل لیکي دا راپورته کړي هر یو سې راځي لیک غیرت په ځان ولې بیریږي دومره ډارېږي چې د یوې خبرې مجال نه راکوي چې درته ویې کړمه بیا وایم موږ ولې میوټ کوو ته په ځان کې اخلاق او انسانیت پیدا کړه موږ دې نه میوټ کوو خو سې چالوسي همدغسې پسې چالو دومره بیره لرئ دومره په بیره او په ویره کې یاست چې د یوې خبرې اجازت نه راکوئ چې یوه خبره در سره وکړو یوه خبر شیخ صاحب من حیدر راغی ښه
من حیدر څه شي دي مهرباني وکړئ مایک مخلاص کړئ. جی تاسو راشئ که نه هلته زردادي صاحب ناست دی سند یې ځان سره راوړه. تم بیا راغلی هغه مخکې م راغلل تم راغللی کتاب دې تا ده د سبا ګوري بیا داسې چل مه کوئ چې پرتوک څوک درله یوسي او له ما نه یې وغواړي یا پرتوک ستا پاتې دی راشه پرتوک دې یوسه ټاري تا ته زه کاري نه وایم ته ټاري یې کاري ته تاویدل حرام دي ټاري راشه پرتوک دې یوسه. ښه غوږ دا د تاسو اخلاق او انسانیت دي غوږ دا کتاب د تاسو د روایت د تاسو د امام د تا وتښتېدل شیخ صاحب داسې توهین کوي دا د تمیزه دی توهین کوي د مخکې رضی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ما کنځلې کړې وې عمر رضی الله تعالی عنه ته هغه ستاسو لایف کې زه چې دغه سره ومه ما ورته علي ته مې دا نور سپیډي وتړه دا کته بله لږ راغلی دی د اکاونټ والا دا ومه د هغه موډریټر مهرباني وکړي دا څوک ده مهرباني. السلام علیکم کاری صاحب څنګه تاسو ښه جوړ وعلیکم السلام نور ملګرو ته هم ستړي مه شئ. مهرباني وکړي. هلو اواز راځي اواز راځي. کاری صاحب هغه طرف نه یو پیغام نه تاسو راشئ که نه مناظرې طرف ته راشئ بحث وشي زموږ بحث به وشي. ښه مناظره خو د موږ دلته په میدان کې درته ناست شو د هره ورځ به دومره شهرت به بس ویسي یو دلیل له خپلو کتابونو نه نسي راوړلی او یو دلیل تاسې اوس نور څه جینې غواړي خو نور خو مو څرمنه له دې سړي نه وایستله چې نه خپل کتاب مني نه امام مني نه قرآن مني او پرون یې په دې مناظره کې یعنی امامان د قرآن خلاف ثابت کړل چې امامانو کومې خبرې کړي دا د قرآن په خلاف باندې کړي دي. د الله بندګانو او بیا دغه اندازه باندې د ما په دې لایف ریپورټ وهیه تاسو غوښتل همدازې پرون چې د ما په لایف ریپورټ ګورې ما چې هر څوک یو شی راپورته کړی د ما په دې لایف باندې ریپورټ راځي ما چې پرون په مناظره کې د ما لایف بند سول ټول بروډ می بند سول لایف می مکمل جام سول ختم سول همدغه خبیث چې دلته موږ د احترام په سترګو ته ګورو د موږ په خبرو پسې پسخن وهلی و او دا خبره یې کړې وه د عمر بچي ته د تیښتې بچی وایي څو ځلې مې منډه در باندې وکړه او تیښته مې وکړه په ما باندې ریپورټ ووهئ چې لایف را باندې بند کړی بیا هلته په دروغو باندې خلکو ته وایسه چې قاري صاحب لاړل ورته نه ورته راځه په خیر 4 کسان دي در سره راوله ما ته فقط دلته یو میډوټر را پرېږده په دې لایف کې 4 کسان دي ورته راځه په خیر ورته داسې خبرې به کوې چې هره خبره راوړې په سند سره به یې راوړې ما ګوري په دې راځي دي دلته ته مور سره راملګرې سه 2-3 کسان دي نور هغه دی خو هسې هم کامره نه خلاصوي موږ بار بار ورته ویلي دي چې تاسې ولې بیریږئ اوس ګوره هغه چې دلته راشي موږ اقبار نه لرو دلته چې راشي موږ اقبار نه لرو نو تاسې ما ته ضرورت لري که زه تاسې ته ضرورت لرم تاسو وایئ چې راشئ موږ سره مناظره وکړئ انشاءالله الحمدلله دا راغلی راځه نو دا ګز دا میدان راځه زمونږ مطلب ته ضرورت راته لري که زه ضرورت درته لرم که تاسو کسان کوش کې یو هم ضرورت نه لري بس یو بل کې ریکوست واچوئ نو انشاءالله مناظره به شروع شي. یا تا پرون مناظره ولیده که دې ونیل داسې د یو روایت اجازت یې نه راکول چې ما ویلی وای اخیر کې ریپورټ ته برابر سوله څه د ما لایف مو بند کړل دا د تاسې غیرت ده دا د تاسې حیا ده دا درته ښکاره مې کړل د یو ګوره هلته خو چې زه ورته وایم چې ما خبر واوره چې دا روایت درته وایم وخت وایي سند یې راکړه سند خو به تا راوړی و کتاب د تا ده روایت د تا ده سند به تا ښودلی یو خلقو ته لکه ته چې د ما په کتاب باندې دروغ وایې او زه بیا درته راسه زه درته وایم چې دا ځای د دروغ وویل دا ځای د دروغ وویل دا ځای د دروغ وویل ولې تاسو زه دې ته حیران پاته یم چې کوم روایت مو د نفسي خواهشاتو برابر وي که کمزوری ویم وایي دا صحیح ده که کمزوری ویم وایي دا صحیح ده کری صاحب نه کری صاحب او که د نفسي خواهشاتو سره برابر نه وي که قوي روایت ویم نه مني وایي یا دا نه منم دا کمزوری ده نه بندګانو په دې دومره مناظرو کې له دې علي سره چې سوي دي د تاسو دپاره حقیقت قبلول درته پکار دي والله که نور هېڅ شی درته پاته وي نور هېڅ شی درته پاته خو نور مکه کنه نور مکه چې نور حقیقت را پیدا شي کنه راځه په خیر دا ګز د میدان راځه نه دلته نه راځي دلته یقین نه لرو کنه دلته یقین نه لرو په څه شي یقین نه لري مطلب په څه شي یقین نه لري
په څه شي یقین نه لري؟ دلته یقین نه لرو په څه شي نه لري چې هغه مشکل په څه شي نه لري؟ مثلا په څه شي نه لري؟ میوټ کوي هغه بیجتی کیږي، هغه دلته بیجتی شوی او دلته ډیر کسان ناست چې هغه غوښتنه کړې دي، تاسو هم غوښتنه کړې ده. واو چا غوښتنه کړې؟ تاسو هم کړې ده، نن غوښتنه کړې ده. ګستاګي بیا څه شي ده؟ ګستاخی تاسو نن ګستاخی ګستاخی دا پرون چې په مناظره کې ورله د ګستاخی شروع کړل، هغه ګستاخی نه و؟ ول علي به غوښتنه کړې و؟ ول ته بيدی وې؟ ها؟ ته بيدی وې؟ نه اندونیا ما ول علي هغه ول غوښتنه کړې و علي جان. وکسه یو دقیقه که چا ګستاخی ورته وکړله موږ میدان بایللی ده. یو خبر نه چې تاسو کړی ده موږ کله کړې تېره ته وخې راته ثابته کړې ستا کړې. راځه تاسو دا ویډیو د خچو نصر الله پسې تاسو کومې خبرې کړې وې هغه او تاسو چې رسول الله هغه ویډیو چې راغله والله چې ما بدن رپیدو بدن پوه شوې. تاسو چې رسول الله په نصر الله باندې د زړه دردېدلی و نه؟ ډېر زیات مو دردېدلی پوه شوې. او د ابوبکر او د عمر او د عائشې په شان کې چې ګستاخي کوي هلته بیا زړه نه دردېږي؟ بالکل زما نصیبو ته که ما کړي بیا زه خپل دین پرېږدم تاسو ته راځم. څوک چې کوي څوک چې د عائشې رضی الله عنها څوک چې د عائشې او د ابوبکر توهین او سپکاوی کوي هغه مسلمان ده که نه ده؟ هغه مسلمان ته هغه سره پوه شه ما وګوره تا کړی ما تا باندې ثبوت کړی وګوره تاسو دا ویډیو دا کوي چې ثبوت کړی ته خیم د تا کتاب کې مجلسي وایي د تا په بحار الانوار کې مجلسي وایي چې کتابونو ته مزه څه شي ته خبر هو راکړه. ما د نصر الله په ناره سره می کړی ده، بیا یم کوم تو وایي ولې دې کړی ده؟ ولې تو وایې ولې دې کړی؟ بچی کړی ستا ریسرچ ستا غدا خو راشي ګوره ما چې کړی ده ما 10 میلیونه مسلمانان اهل سنت والجماعت په شهادت رسولي دي. 10 میلیونه هټلر ولا که دومره مسلمانان په شهادت رسولي لکه داسې رسولي دي. اوس ګور ما خپل انتقاد کړی ده، اعتراض می کړی ده، خلاص شو. لیکن د تا کتاب مجلسي وایي چې عائشه او حفصه دا دواړه کافرانې او منافقې وې العیاذ بالله. څه پکې وایي په دې مجلسي کې؟ دا په دې توهین د زړه درد کوي که نه کوي؟ په دې ځای کې په حسن نصر الله باندې د زړه درد کړی ده. د سوریې 15 میلیونه مسلمانان په شهادت ورسول، په هغه د زړه درد کړی ده. او د رسول الله په ناموس د زړه درد نه کوي، د رسول الله په ناموس د زړه درد نه کوي. د رسول الله عائشې ته رضی الله عنها د تا په کتاب کې کافره ویلی سوي ده، زړه دې ورباندې درد وکړل که یې ونه کړل؟ که یې درته وښیم ګوره کاري صاحب تا ویل چې رسول الله ناموس ته تاسو ګستاخي کوئ، هغه باندې تاسو زړه درد نه کوي. ما ته ثبوت کړه چې خپل اسلام پرېږدم، خپل تا په دین په لارې راځم، ته ما ته ثبوت کړه پوه شو. او زه ته وایم چې تاسو یو دقیقه بس یوه خبره مخکې ولاکه لاړ شم درسته. یو دقیقه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قرص مستری مسیټو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دوستان لایو د سره شیر کې هلې زمریان لایو د سره سم خوندور کوي زر تر زر باید 1 منټ ته سکرین ورسیږي. هلې زمریان خالي مه کېنئ شبه ماشاءالله 800 کسان یاستئ زر تر زر 15 دقیقو کې باید 1 منټ ته ورسو. هلې زمریان دوستانو څوک چې دا غلط کومنټ لیکي دا بیا ډایرکټ بلاک کیږي. خیر که هر چا بل دوه واره غلط کومنټ وکړي ډایرکټ به بلاک کوم. غلط کومنټ به نه کوئ. هلې زمریان دا د سره شیر کې شوی. د ما په د کمپیوټر کې یو مشکل پیدا شوی ده. هغه دا د تاسې کارونه د ګورې د ما د کمپیوټر په ولایي همدغه
بلاوې بیا ورته راغلي دي نه چالو کېږي ښه خو خیر تاسې مسلمانانو دې ته وګورئ الانتصار د عاملي نهم جلده او 101 صفحه ده درته معلومیږي که نه درته معلوم مکتبة الشیعه دا یې د کتاب نوم ده دا وایي ما ته یې وښیه زه وایي له دې خپل مذهب نه وایي بېزاري اختیاروم مسلمانانو دې ته وګورئ دې ته وګورئ د الله په خاطر ورته وګورئ عن الصادق ګوریا روي بسند معتبر مسلمانانو دې ته وګورئ ان العیاشي روي درته معلومیږي که نه معلومیږي په دې ځای کې هو قاري صاحب ښکاري دې ځای کې روي بسند معتبر عن الصادق أن عائشة وحفصة لعنة الله عليهما وعلى أبويهما دي الله لعنت دي په عائشة و په حفصة باندې وي او د دې دواړو په پلرونو سي ابو بکر او عمر ده استغفر الله الله اکبر قاري صاحب دا وتښتېدی دا زیاده قوي بیا د ټینګ نه دی بیا چا کوس کړی نه ودرېږي یو منټ صبر وکړه یو منټ صبر وکړه راپورته کړه چې دا خبره دلته هلته راوخېږه شبه اچھا کړو زنده میدان د دغو ځای نه دی راوخېږه اوس شبه ټلیفون در روان دی دا د سکرین شاټ یې اخلم ښه ټلیفون درته روان دی راځه په خیر اله راسه دا د تا کتاب ده د دې کتاب بیا داسې ونه وایي دا یې خپلې صفحې دي ورته وګوره چې قاري صاحب ته شپږ نوي اووه نوي اته نوي نهه نوي سل یو سل یو صفحه کې د دې کتاب کې راځي دا وګوره تر پایه پورې زر کو اله راځه تختې بنه ما درته رنګ در روان کړی دی او راوخېږه اوس دلته حقیقي دین قبول کړ هله زمره راوخېږه زر کو زنګ در روان دی زنګ اوچت کړ تختې بنه ولکه ملګرو ټول کمنټونه د تکبیر نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر الله اکبر ولله الحمد بس د ټولو مسلمانانو په مخ کې ویل وایي زه له خپل مذهب به انکار کوم ویل که ونه ویل مسلمان نعره تکبیر الله اکبر الله اکبر دا خو مسلمانې ده الله ولاړو مسلمانی نه زړه چاود ده راسه ولې وتښتېدلې تا ویل ما ته یې ښکاره که دا یې درته ښکارېدل دا ورور نه مننه الله پاک دې د لیلة القدر په شپه کې دا صدقه قبوله کړه امين اله العالمین دې دا د 28 د لیلة القدر شپه د اله العالمین دې صدقه قبوله کړه او الله دې په لیلة القدر کې درته حساب کړي اوس وګورئ روي بسند معتبر درته معلومیږي مولانا اسلام الحق سے مولانا فرمان سے وګورئ جی بالکل روي بسند معتبر او وګورئ عن الصادق عليه السلام ان عائشه وحفصه لعنه الله عليهما وعلى ابويهما دې ځای ته وګورئ په عائشه په حفصه دي لعنت وي او د دې په مور او پلار دی وی لعنت وي په پلارونو یعنی په ابوبکر او عمر باندې دا یو خبره یو دقیقه ماته وخت راکړئ زه دا بله خبر درته ذکر کړم چې اوس د کفر خبره درته راواخلم چې یعنی رسول الله د قرآن خلاف عمل کړی و له کافرو سره یې نکاح کړې وه العیاذ بالله اوس یو دقیقه هلې زمریانو لا سم دسترخوان د ورکړي زر ته زر 800 کسان ستاسو تر اوسه 1 ملیون نه دي پوره کړي هلې زمریانو کمنټونه پرېږدئ ټول سکرین ټکوئ تکبیر وایاستئ هلې زمریانو قاري صاحب ستا غوږونه خو بند دي نه خیر ده خیر ته غوږونه لږ بند کړه دلته ورته دا میدان او د دغو ځای نه دی بیا د بي د ماب د ګوزو ځای نه چې ته راسې ویولې وروم بیا وتښتې په نیمه کې اوس که ننګ ټینګ د نر بچیانې اوس ټینګ ساستې دلته عبدالرشید جانه دغه کس په واټساپ کې او په ټیک ټاک کې دغه لایف هغه کس ته ورته شیر کړه هغه موډریټر ته چې د پرون ولې چې زه راځم دا لایف ورته شیر کړه چې راسي دلته اوس یو راغلی و هغه ویله چې زموږ کتابو کې کوم درویغ دی دا درته صحیح بدل کا ښه نه د مناظرې دپاره چې ولته راځم وخت ټاکم
هله زمریان لاب سم د سره خوندور کې زر 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 هله زمریانو هله مسلمانانو دا ځای وګورئ ان شاء الله د ما دا کمپیوټر هم د ختمېدا په حالت کې ده خو دغه ورور سره مې دا وعده ده دا اوس راغلی ده ان شاء الله د تا په دې صدقه باندې به یو ښه لپټاپ ځان ته اخلم چې له دې مشکل نه خلاصم دا یې داسې را خراب کړی دی په هره ورځ هم دا پیره کوي دا څور تر اوسه پورې دا پیره نه ده کړې خو دې ظالمانو اوس هم دغه شی ځینې را جوړ کړی ده دا د دوی غیرت ده او هغه بعضې شیان مې له دې نه ډیلیټ کړل ښه داسې د ملګرو خبر کړلم چې دا ظالمان خو یو وخت نه قبلی ګوري دوستانو تاسې دې ځای ته وګورئ دې ځای ته مکتبة الشیعه دا کوم کتاب ده بحار الانوار ده علامه مجلسی ده د دې 22 جلد ده او 233 صفحه ده مسلمانانو وګوري څومره 233 صفحه ده مسلمانانو په دې ځای کې تاسې وګورئ ضرب الله مثلا د دې آیات په تفسیر کې دغه مجلسی زندیق څه وایي دا د دوی لوی محدث ده لوی امامي ده دا زندیق دا مرتد او دا کافر څه وایي بیا مسلمانانو تاسې وروسته به وایئ چې قاري صاحب دغه ملا یا د دوی محدث ده یا د دوی لوی امام ته دې ولې مرتد او زندیق کافر وویل ولې اوس درته راځم دا زندیق څه وایي په دې خپل کتاب کې وایي دې ځای ته وګورئ وایي بل التصریح بنفاق عائشه وحفصه وكفرهما وای آیاتنا وای په صراحت سره په نفاق د عائشه او په نفاق د حفصه او د دې دواړو په کفر باندې وای دلالت کوي وکفرهما مسلمانانو دې ځای ته وګورئ دې ځای ته قاری صاحب ښه صحیح ښکاري وکفرهما تاسې وګورئ د رسول الله دوو بیبیانو ته دا زندیق او دا ملعون ورته وایي چې دا دواړه کافران وي العیاذ بالله راسه اوس چیرې وتښتېدلې دا د ډوزو میدان نه ده ته راځه چې ته د صحابهو په شان کې ګستاخي کوې له ما او تا نه مهم دا پکار دی چې تاسې یا اغاګان دي یو وارې موږ ته اسلام ثابت کړي چې دوی مسلمانان دي که نه دي تاسې دا د صحابهو په توهینو په سپکاوي باندې ورځئ او هره ورځ د صحابهو توهینو سپکاوی کوئ نور د صحابهو بحث یو ځلې بغل ته پرېږدو ته یې وارې راسه ځان د مسلمان ثابت کړي چې ته مسلمان یې که نه یې بشک ولې دې ته نه تیارېږئ ای اغاګانو چې تاسو اسلام منئ او که اسلام نه منئ دغه سړي په خپله خوله باندې ګوري دوستانو وویل وایي ما ته دا وښیه زه مې د خپل مذهب پرېږدم بیا هلته په دروغو باندې ولیکل چې زه مې ولې کوز کړلم دا بهانې موږ ډېرې ښې پیژنو قاری صاحب زه به سکرین شاټ هم دغلته ولګوم چې ډرینګ ور روان و او وتښتېدی په سپینه ورځ باندې ریکارډ چالو دی او انشاءالله دا ریکارډ به زه دوی ته خپروم قاری صاحب محترم دا کوم ملګری اوس اخلاص وکړو صدقه یې وکړه دا د اردو زبان ده دا په پښتو باندې نه پوهیږي دا د مو ملګری ده دا امام شافعي مسلک ته او ډېر نر او مجاهد ده دته به زه صرف د مختصر اردو کې د 2 ټکي وکم چې دا هم په پوه شي ضیا صاحب یہ ایک آیا تھا ان کا جو شیعوں کی طرف سے تھا انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی کتابوں میں امہات المومنین اور حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کی توہین ثابت کر دی تو میں ابھی مسلمان ہو جاؤں گا اپنے مذہب چھوڑ دوں گا جیسے ہی قاری صاحب نے ان کے سامنے ثبوت رکھا وہ فوراً وہ براڈ سے اتر گیا اور بھاگ گیا اس کے بعد عبدالکریم جان نے جو ماڈریٹر ہیں اس براڈ کے انہوں نے ریکویسٹ بھی ڈالی کال کی لیکن وہ کال ڈکلائن کر کے بھاگ گیا قاری صاحب نے ان کے سامنے ان کی کتابوں سے جو توہین آمیز کلمات تھے وہ ان کے سامنے پیش کر دیے مننه مولانا فرمان صاحب ضیا صاحب الله پاک دې تاسو ته په ژوند او زندګي او په رزق او په هر څه کې د اله العالمین برکت درکړي الله مو سرلوړي کړه قدرمن سي سبحان الله مسلمانانو ورونو موږ مخکې یو څو خبرې کولې چې د جنت اته دروازې دي په دې اتو دروازو کې زی فقط مختصر یو ځلې درته ښیم دا عظیم اجر له لاسه ورنه کړیه عظیم اجر له لاسه ورنه کړیه مبارکه شپه ده
په دې مبارکو شپو کې مولانا صاحب قاری صاحب بخښنه غواړم سره د ما سکرین له غټ کې زه ما ټلیفون ور روان او ټلیفون یې قطع کم داسې وتښتېدی مولانا فرما سره ما سکرین له غټ کا چې د ټول دنیا ته ښکاره شي دا سکرین شاټ ما ځینې وام خسته اوس خبره دلته دا ده که تاسو خیال کړي مولانا فرمان صاحب ما د دوی له کتابونو نه د فاطمې رضی الله عنها رضایت ثابت کړل چې د ابوبکر نه راضي سوې وه اوس دا روایت ما درته ثابت کړل اوس ته مجبوره یې چې ما ته راسې او دلته په لایف کې ووایې چې قاري صاحب تا په دې روایت په دې کتاب باندې بې سنده یا د کمزوري یا ضعیفه خبره دې کړې وه دا داسې که نه ده دوستانو مسلمانانو په دې باندې عام مسلمانانو هم پوهېږي دا دلاور صاحب نه ملا ده خو لیکن ماشاءالله الحمدلله ورباندې پوهېږي حقیقت د قاری صاحب کې مراد غټه بالکل قاری صاحب او موږ دوته دا وایو چې بای دالته راشي دوی خپل ځان سره څلور کسان راولي مو بدلته چې څومره مو ملګری په براډ کې پاسه ناست وي یو به هم مایک نو کولاو کوي یو به خبره هم نه کوي دوی ته به څوک مایک نه میوټ کوي راشه اوس خپل مذهب دفاع وکړه راشه اوس چې کوم د لږ په ځان کې غیرت پیدا کا مو به تاسو سره بالکل د خپل براډ غوندې خپل لایف غوندې عمل کوو نه به تاسو ته مایک میوټ کوو خو چې تاسو سو پورې د مقدساتو او امهات المؤمنین حضرت ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنہ توهین نه کوي او خبره ته غوږ نیسئ نو راشئ دالته براډ ته میدان تر تکولاو ده تاسو حاجت ته راځئ ثابت کړئ خپل ځان